افغانانو ته د نوموتي شاعر عبدالباري جهاني مهم پیغام. عبدالباري جهاني د اسلامي امارت د امیر المؤمنین مولا هیبت الله تازه خطرناک فرمان غوسه کړی. درنو لیدونکو ستړي مشئ. جهاني افغانانو ته وایي دین باید د مولا له انحصار څخه وباسي، ځکه مولا نه غواړي چې وګړي لوستي شي. د افغانستان د ولسواکۍ د رسنیو او کلتور پخوانی وزیر عبدالباري جهاني د افغانستان انټرنیشنل پښتو په سپړنې خپرونه کې ویلي که څوک په لیک لوست پوهیږي نو کولی شي قرآن ولولي او مولا ته هیڅ اړتیا نشته. نوموړی وایي چې اسلامي امارت د زده کړو پر وړاندې د خشنو تګلارو له امله غواړي وګړي خفه کړي او که اسلامي امارت په همدې دود روان وي نو خامخا به له ولسي مقاومت سره مخ کیږي. د جهاني په خبره افغانان مسلمانان دي، باید د قرآن او حدیثو پیروي وکړي، نه دا چې د هر مولا پیروي وکړي. هغه ډیره کړه ما ټولو افغانانو ته ویلي چې دین د مولا له ګاڼې یا انحصار څخه باید وباسي. جهاني وایي چې که اسلامي امارت د نجونو ښوونځي تړلي اټکل کیږي چې څه موده وروسته ما د هلاکانو ښوونځي هم کنټرول کړي. د ولسواکۍ دغه پخوانی چارواکی ډیروي چې که اسلامي امارت سم نشي یو وخت به راشي چې د کابل ښار کې به یې یو ځل بیا وګړي مړي په ډبرو ولي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت مشر په خپل یو تازه فرمان کې د نجونو پر مخ د روغتیایي نیمه لوړو زده کړو دروازې هم وتړلې. دغه بندیز په افغانستان او بهر کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.